نور على مر علماء دا مسئله لیکلې چې کله یو سړی لحن کوي یو سړی د مانځ کې مخکې شوی د لحن کوي د ضا او د زی فرق نشي کولای د سین او د ثا فرق نشي کولای یو حرف ته دو حرف تزي یو حرف ناکمایي د لحن جلی کې واقع د بسمون نه کیږي د بسسن کې مونږ بس نه کیږي د الله هغه کلام چې کوم څنګه نازل شوی دی دا بسمونه چې نو فلهذا د بسمون نه کیږي عزتمن د زمون قران نه څنګه زمون مونږ کیږي زمون خپل مانځ کې فکر شته زمون خپل تلاوت باندې پوهه شته نشته دی عزت من مهجور یې سګنا من د قران مهجور کړه ده کنه دا پرېخه ده کنه ده من پرېخه دي د وجنا الله دې آیاتونو کې موږ او تاسو ته راو خدل چې تاسو بچا پسې ورځي یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورځي قیامت کې به ارمان نزان خلاصوي دویم به قران نه پرېدا څه باندې پرېدا قران باندې پرېدا قران براخلي قران به ګوري قران کې به سوچ کوي قران کې به فکر کوي قران به زده کوي عالم ته بکینه آیات به تللی قاری ته بکینه آیات به تللی دا برابروي دی باندې به فکر کوي په دې خپل عقیده برابروي په دې به منځونه کوي په دې به دعاګانې کوي القرآن حجت لك وعليك دا قرآن یا پتا باندې دلیل دی یا ستاسو لپاره دلیل ځکه دا قرآن چې دا بخپل عارضه جدا کوي او دا بخپل سفارش جدا کوي فيه الفؤاد